د جمعې ورځ ده او د غرمې 1 بجه ده. د کندهار په دې 45 درجې ګرمي کې به موږ په اوغه موټر کې کښېنو او تر هغه وخته به نه راته کېږو تر څو چې مو په کندهار ښار کې اوښ نه لیدل یا مو نه پیدا کړي. دا وخت وګوره اوښ وګوره بیا به دا ګرمي کې اوښ ستا ما یې وخت لیدلی و په کندهار کې. سره ګرمي په کندهار کې اوښ شي نو ګرمۍ خو دی د اوښ شی اعصاب یې خراب سوي چې اوښ د ګرمۍ شی نه دی. ګرمۍ شی دی هغه په ریګو کې پیدا کېږي. موږ په ریګو کې چیرې پسې ګرځې کندهار هم ریګ لري. دا ریګو کې نشته. د دې دپاره موږ د ماښام تر اذانو پورې وخت لرو. که مو چېرې د ماښام تر اذانو پورې اوښ پیدا کړي خو چیلنج مو وګټي او که مو نه کړي پیدا بیا نو ډېرې خطرناکه سزا باید موږ ځان ته ورکړو چې هغه بیا وروسته درته وایم. موټر دی درځئ ور وخېږئ. موټر ته خو راوختلو اوس اوښ چېرې شته ستاسو په نظر؟ ستا په نظر چېرې دی اوښ؟ ولاک اکا اوښ به چېرې پیدا کړو؟ او ریګ په دې ګرمي کې بد غمیږي هم. موږ یوارې تللی یو بیا نسو. ما ته یو بل ځای معلوم دی ورې به ولاړ شو. ما یو وخت د بابا ساته کوتل چې ورکښته چې په دا رسته لا چپه لاس کې اسان چې دی دلته مې یو وخت اوښ لیدلی و. د هغې کېدای شي ځای یې مړ سوی به یې اوس ته درځې پله ورې ورسو. موږ به دغه ځای ته ورسو چې څنګه کېږي خو موټر ته نه سو تاکېدلی مقصد که تشناب نیولاست که هر چم مو کوئ بس موټر یا اوس بالا راوختې بالا نه شي تاکېدلی شناب شناب خو به نه یې نیولی. لمونځونه د دې په اشاره کوه آخر رقم بیا کو درځه. د چیلنج تر اوسه پورې 15 دقیقې لا نه دي پوره او یاران ټوله په خولو کې غرق دي که دی دي که زه یم دله نه کېښو بالته دوکاندار څخه دغه کړو سوی نه دي والله یې وړه. خو خیر اکا ته دا راته ووایه که چیرې فرضاً دغه کوم ځای ته چې موږ روان دلته مو اوښ نه کوي پیدا نو بره به چیرې پیدا کړو؟ بره مجبوري یې ځو به ریګو ته. ریګو ته؟ خپله ریګو ته نه ځو. ولې؟ تاسو چې هر ځای ځئ خدای مل څه زه ریګو ته په دا ګرمي کې نه ځم. نو خو چیلنج بایلې نو که دې نه ولیدی بره به بیا سزا نه چې ما ته د چیلنج ویلي وه نه چې ما ته وروره د اوښ ویلي وه نه چې ما ته ویلي وه چې د موټره نه تاکېږي فقط راته وجول ته راسه ویډیو جوړو زه درته راغلم کور مې ودان اوس بیا چیلنج سو اوس بیا سزا سو. نو ته زموږ په ویډیوګانو نه خبر زموږ ویډیوګانې ټولې چیلنجي دي. نو زه څه خبر وم چې دا رقم سخت چیلنج به جوړ په دا ګرمۍ کې په دغه کې ته خو مې هم نه وې خبر کړی څنګه ناست یې؟ د چېرې پلار ریګو ته نه دی تللی د ریګو دا یا ریګو ته زه نه ځم. دی خو په ریګو کې ستخ کړي و راسره خو خیر یا انشاءالله پیدا کېږي او سزا به ستا په نظر څه شي که مو چیرې اوښ نه کوي پیدا؟ راته ونه وایه چې په موټر ځه نه وه ستا په نظر سزا به څه شي که مو اوښ نه کوي پیدا؟ په نظر به 1000-2000 افغانۍ راکړې موږ ته به سزا یا دا ګټمن کوم مو نه تاوانیان کوم مو ډېره لیونۍ سزا مې ورته پیسې مې راڅخه نور چا څه وایسي در هغه به دې ډېر تاوان نیسې. ته وایه کوتل ته خو راورسېدلو د بابا صاحب اوس چې د هماغسې در دا کوتل ور واوړو کومو چیرې اوښ ولیدی خو دا ویډیو به ډېره لنډه شي بره بیا په شارټ کې درته پورته کړو او که مو نه ولیدی بره خو نو بیا پسې ګرځو هغه وایي ریګو ته ځو دی وایي زه ریګو ته نه ځم لاړ شه ریګو ته. امکان نه لري چې تاسو چې اوښ په ریګو کې لا ووینئ. او دا که مو ورې هم نه ولیدی بیا او موږ خو لاړو اوښ مو نه ولیدی ټکټران ګرځېدلی صحیح دي که مو خو هغه د اوښ نه مې ایښي دي. هره موږ ته سزا راکړې 2-2 چې که 3-3 سزا راکړې یا سزا بل شی د هغه به زه درته وایم چې ډېره ترخه سزا ده. یاره در بریاني به ډېر تریخ شی دي چې هم وخورې. تر کوتل خو دا دی راواوښتلو په دغه لاس کې که تاسو چیرې وینئ دلته یو میداني ده پر دغه خاورو هاخوا ته په دغه میداني کې یاره زه چې موشان به ولاړې څه فکر کوې؟ اسان خو ما هم لیدل چې ما وخت اوښ ورسره ولیدی او جالبه دا ځای دی چې اوس خو نه دا دی اوښ سته نه آس ته تیتر کاټ که دغه لار ده دا بغل ته دغه لاره ده دلته موټر راپسې یو ډېر تېز و تیتر کاټ که دلته لار ده دغه به وکړو دغه نفر څه به پوښتنه وکړو دغه نفر لکشنی هلک خو سید د هغې علاقه ده پر معلومیږي. مشره ښه یې؟ سلام علیکم پهلوانو ښه دلته اوښ چیرې دی؟ اوښ دلته نه ولاړې وخت اسانو سره؟ ته درځه وګوره دی به نه یې په خبر وروره. ای خدای ستا قربان شم. دا خو نه اسان سته نه وخان سته. د
د په دا کلي کې به یې ما اورېدل دي وایي دا کلي والا اوښان ساتي ما خپله تر اوسه نه دي اورېدلي ته نو نه ګرځې په ښار کې هغه اسان چیرې دي دی په ښار کې ګرځي په دغه کې موږ په کوم ځای کې چې ما اوس لیدلی وو ورې مې اوس نه کوي پیدا زما پیدا بیا هم نه کېږي دغه د بابا صاحب خوا ته به په تکیه کې به یې تر دا ریګو خو دا ځایونه ښه دي چې ویې ګورو و دا ځای صحیح دی ریګو ته نه ځو ریګو ته نه ځو واوا ته خبر یې که چیرې موږ دا چلنج بایلې او موږ اوښ نه کوي پیدا یا مو نه ولیدي څه شي به کوو موږ والله که نو سزا ورته سزا سزا دا ده چې موږ تس به هر یو جلا جلا 15 دانې د ښار تر ټولو هغه ترخه مرچک خورو هله شواسه هسې مړ شواسه نه کېږي یا ورور بله نه کېږي یا در چلنج هم چیر یم چلنج تا شروع کړي وروره چې پای ته ورسو چې خپل وخوره زه تېر یم نه در انډیوالۍ جم چیر یم پښیمانه یم د لا ستا واده ته چې درغلی وم زه بیا ستا واده ته درغلی وم زموږ انډیوال دي اکا دا یو صورت وسه پروانه کې زموږ انډیوال دي 15 دانې نه نیم دانه مرچک ورسره وخورو یا دا نو تال دلی نیم مرچک کانډوالي کوئی 15 ثانیه بخوري کنه یا 15 ډیر چې بلاد وژنې اخو وش پیدا کړ ترزه الله مهربان دی کوم وش پیدا شي خیر ترلس پیدا دی خو لږ پاتو زیاده موټر تا کړی وای د لایله دا ودروي ما خیر کوم چې اوس به ډیر کوشش کوو چې اوس پیدا کو کوم نه کوي پیدا مرچک په ځچو اوس ریګو ته زم 15 دانې مرچک د خدای دوست اوس نو مرچک ته زما خپل ولات طبیعت نه برابرېږي خو خیر شاورې خو مو نه کړه پیدا اوس روان یو د رود پر خوا باندې د رود پر غاړه کوم چیرې پیدا کړل رود پر غاړه اوس پیدا کوي نو چیرې پیدا کېږي خیر درځه ستا رود ته به هم ورسو زما رود نه دی د ارغنداو رود دی خیر په ارغنداو کې پروت دی راوتېر شوی دی نه نو که مو دلته هم نه کوي پیدا تیار ارغنداو ته راغلي یو پالیاز مالیاز والا ته ووایي چې نه کوي ترخه مرچک رایي خو د موټر سمون ستا کېدلی داسې که لمبېدلو موټر به په ګاډ کړو خوشي محمد یې خدای ماره خراب کړي ایرانی متل دی موږ داسې کیسه پېښې وایي خدای ماره خراب کړي علیکم جوړ خیرتې وش په نه در معلوم یو ځای وش ګورې څه وایه دوی ته نه در معلوم رود ته هم راورسېدلو دغه دی د رود دیوال وینو او دغه مخامخ چې دی بس پل دی خدای خو دې وکړي چې د پلسه داسې ورته وګورې یو بغل ته بس یو ځای ولاړې وینو هسې د دې عذابه ځان خلاص کړو زما والا اوس مرچکو ته فکر واچوي دا خو ډېر زور غواړي ډېره ګرمي ده او ما در اوښ کوچنی شی هلته یو ځای ولیدی تر اوښ کوچنی شی نه کوچنی اوښ صحیح دی تر اوښ کوچنی شی نه ښه رود ته خو دا دی راورسېدلو یو خو دا بابړ کلفي والا اوس بیخي ډېر سوي دي او ښه خوند کوي یو خوا بیا وخوره هغسې نو ستا او د رود دا پر دا خوا خیر نه وینم پر دا خوا هم ولاکه وینم کومه دی پسونه دي دې خوا ته دا خلک دي لمبېږي هسې څو دانې پسونه سر په سر کړو بلا به اوښ څنګه جوړ کړو څنګه په ما ځان ته به ویلو کو ستا د اوښ سره کار دی مې بېرته ته جګ کړو بوک په چی شرکه کوچنی چرلی ګورم موټر مو بیلته راکاټ کړي دا دې بیلته د رود د پلسه تاکېږي اوښ خو مو نه کوي پیدا نو اوس د اکا ځای ته ریګو ته ځکه چې بس لکه چې در پیدا مې کوي چیرې د بابا دی د باغ اړخ ته چې وخت ما او تاسو سره ودرېدلو درې دانې وه که څلور دانې اوښان چې وه هغه څلور کاله در مخه وم ولاړ خو به یې ور خو به سو اوښ خو به وګورو که نه وه هغه کله د موټر لار درلوده په باغ کې موټر څنګه ورولې در چغې پر واوړو موټر څنګه اړی تر چغې تا کېدای نه سې تر موټر زارې ورته وکړو جوال چې ونړي یا وده در بابیب دی تر باغ چې تېر سې د محبس وخواته بله کوچنۍ کوڅه چې ګرځېدلو په هغه کوڅه کې هغه بل باغ دروازه لري خو پر هغه دروازه به ورسو ته درځه چې ما هم اوښ ولیدی چیرې دا کوکې شاته اوښ ولاړ دی د کوکې شاته
دا خو کوکا شا کومه ده د چابکه که کومه دی درځه د چابکه که اوښ به کومه دی اوس چیرې و دلته ما در سترګو څه یو شی درخته ده یا مخ ته و کومه دی پالیزونه دي ګرده اوس چیرې اوس ته و دوه کوکې شاته مې ولیدې چې در چابکه دا د هغه کوکې دي یا ومې لیدې سپین اوښ په تا شل دانې مرچک خورم سپین اوښ بیا ما در اوسه په اوښ رفشانو کې سپین لیدلی دي اوس یې ګوره زه در باندې وینم چې په تا شل مرچک خورم نو ولې کومه دی ته اوس مې ولیدې او نسته دا دی دلته ولاړ دی ته ګوره یو سایې ته یو شی ولاړ و زما در سترګو اوښ هغه و موټران دي یا نو زه خو به نه یم خطا تللی به یې ګوره خطا دي ستلو نسته اوسناکه امید مه پر راپرې دی دوه دانې مرچک به لا بوت کړه شل دانې ته موږ 15 دانې خورو ته به شل دانې وخورو ستا سترګې نه دي د کار هغه دی درخت چې لاندې چې نو یا به وښي یا به غوای دا غوا د هوښیاره زه مریان شوم سړي وښي پر دغه هغه دی بوک لري به لاس یې دی خو یا که نه یو غیلې بیا پر دغه ورټي د یوې دا غوا د یوې میاشتې اوبه د ځان سره نشي ذخیره کولی لکه اوښ یو زنګ ستا چې د شادۍ اوښتې چې موږ چې په څه بلا اخته کړو د شهیدانو چوک څخه مو سفر شروع کړی و بېلته و شهیدانو چوک ته راغللو په دې خاطر چې باغ ته ځو سړکان داسې مزه ورور نو خو لار هلته بنده ده چیرې باندې هلته د سلطان د دوکانه سره نه ده باندې ښه موږ د بابا صاحب د شا د خوا پر راتللو هغه خو چې مو پلا لارې ته وکتل خامه لاره وه بیا پسې راتېر څه هغه د ډنډ د چوک ته خوا د هغه سړک سموي د پنجوایي دورایي سړک سموي دا ګرده لاره خرابه ده نو بېلته به داسې راغلو پر کوتل باندې پر شهیدانو چوک اوس بېلته دا دی روان یو 2:30 بجې دي تقریبا د 1.5 ساعت تېر شوی دی خدای دې وکړي چې هغه ځای کې چې دلې وایي ته وایي به انشاءالله 100% باور یې او یا پیسه د باور یم یا 15%. دا ستا چمونه کوي دا اکا کاپیانې کوي ته 100% باور یې زه نه یم باوري خدای دې وکړي چې موجود یې ته خپله 100% باور یې ما خو چې خپل ځای ته وکتله زه څنګه دوس ولم زه چې هم ته به هم دغسې دوس یې خیر خدای مهربانه خدای مهربانه دی خدای دې وکړي چې ژر جنجال خلاص یې که نه ژر دې نو نه خلاصېږي برابر دا ویډیو در سره بیا ودرې دې کیسې او وروره د دوی ویډیو غم کوي زموږ د ګرمۍ غم نه کوي چې دلته ناست و خولې را باندې را روان دي جان مو د خلوص پرېږدي ته د خولو په غم کې زه دغه مرچکو په غم کې مرچک به څنګه خورو خلاص ته د دې د ویډیو غم کوي یا وروره نو ویډیو به هم یو څه غم کوي داسې نه بره هغه یو خو دا ډېر وخت موږ فعالیت نه کوو بیا چې فعالیت شروع کړي بره په 3 دقیقې ویډیو دا خلک ته باسي انشاءالله پیدا کېږي نه امیده کېږو به نه انشاءالله پیدا کېږي خدای دې وکړي چې پیدا شي خو زه ډېر په خوشحاله یم د ډنډ چوک ته خو راورسېدلو دغه سړکان خو یې نو داسې خراب کړي دي تاسو یې لیدلی سئ چې ګرده سړکان یې کښلي دي دغه پخوا سمه دمه لار وه د باغ و خوا ته دا بیب دی نو اوس هغه لاره هم خرابه سوې ده ګرده خامات د دوړې دي نو اوس دا دې راورسېدلو او لاړ به سو هلته ټولو ځایو کې د الله زوره ته غواړي بیخي زور غواړي دا لار بیخي ډېره خرابه ده دا تاسو ورته وګورئ دا سړک د ډنډ د چوک سړک دوه طرفه کوي د چوک مدد څخه چې جاده راځي پر دا ځای باندې به راځي بره د ډنډ چوک ته بیا د باغ پوله پورې به دوه طرفه سړک ځي غټ عمومي جاده به نو خبره مې دا کوله دا جاده خو به خدای خیر کړي وش دې پیدا شي وش د باندې دا دونه نه کوي دا راوغه مې ته زه پرم پنجوایي ته تللی وم در پنجوایي اور هغه لار سره کم دا ده سړک راش و په موټر کې بند وم دغه ته تللم زنګاوا ته زنګاوا ته پورې په داسې تکلیف ورسېدلم چې بره پښیمان وم چې څه بلا چې غوښته چې زنګاوا ته راغلم خیر هغه زما خپل شخصي کار و چا سره اوښ چیرې پیدا کړو اوښ چیرې پیدا کړو اوښ نو په زنګاوات کې له ما نه ولیدل چې باره د ډنډ په چوک کې ما به شاته به در روان کړي یو نو دی به زه به یو 100% باور یم نو که نه چې ستا په طبیعت باندې ریګو ته تللی وای ګونج مو پیدا کړی وای که نه هغه په ریګو هغه یو رقم دغه چا ته لویږ نه شی چې د سترګو سوی خو به مو نه وای والله زور خیر غواړي پیدا کېږي الله مهربانه دی واو ما دا کار زوی په ځان ډېر باوري دی زه ډېر باور یم مرچک سره خو به اساسیات نه ما لري ته وایه وه ما زخمي معده دارو مقصد دغونه مې اوس تا درته ویله ښه بیا هر څه راوسول ګوره وروره ها ستا
کیسه د اوښ سره ده اوښ باید پیدا شي اوښ باید پیدا شي وه. دا دی وروره کومه دی په ټلیفون کې نه نو تا خو ما ته نه دي ویلي چې ته خامخا ژوندی اوښ غواړې خامخا دې ساه ولري نو موږ خو دا دی راورسېدلو هغه موټرسایکل والا به نو تاسو نه وینئ زه خو وینم چې موټرسایکل والا کاټ شو دلته لاره ده نو خدای خو دې وکړي چې یې که نه وه نو لکه دوی چې په ما هېڅ نه وکړله زه هم په دوی باندې هېڅ نه کوم ځکه چې نسم په کولی دوه دي دغه لاره د مخامخ لاره چې د حبیب دي د باغ خوا ته تللی دی هغه بل باغ چې دی وایي د غني پکښې کې هغه یې دغه لاره اوس بیا دی ور کاټ کې را کاټ خو مو کوي هغه به دلته به د اکشنیان څه پوښتنه وکړو اکشنیان څه به پوښتنه وکړو لکه دلته اوښ چیرې دی وه اوښ شته او درځئ دوی د عکاسي څه بیریږي دوی د عکاسي څه بیریږي دوی د عکاسي څه بیریږي د اخلاق یې سم نه جوړ شوی راتلونکی دی دا باغ نه دی هغه دغه پرچم د دوی دپاره موږ دا درخت ویشان ساتو اکسیجن اوبه د دوی دپاره ساتو ناکې سم هغه دغه دی ځای دی دک دک زړه دې دک دک کوي ما ته وایه واه دک 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 الله دا خو لاره هم نشته ما درته ویله چې ما له د موټر لاره نه لري هغه غټه دروازه درلودله دغه ساده په دې کوڅه کې بره لاره وه فکر کاټ که دا ځای خو لاره شته څنګه کوڅو ته راغلو تا راوستلو وروره اوس یې لاره در پیدا کوم لاره یې پیدا که دغه کوچني یا دا نه وه دلته سمه دا مو غټه میداني چې وه وروره خو دغه چې ځې وایي دغه دروازه خو به نه یا هغه دلته جالب دروازه دا جوالونه چې ځې وه دا وایي په د ژمي کې راسکېږي کوڅې ته ښه اوس خو ژمی هم نه دی دا کوڅې ته راسکېدل اوس بلا نه جیمس مخسیږي اشه دا څنګه کوڅه ده دا خو لکه د ارغنداو په کوڅو کې چې روان یې دلته اوښ څه به نه غواړي اونه دلته اوس چیش کوي کنیا به لاړو موږ رالولو د حبیب دي شاته اوس ګوره دا د حبیب دي باغ دی شاته هلته باغ و په هغه باغ کې موږ رالو اوښان ولاړ وه نو دا یاره دا رقم لار به نه وه واصاب دغه مخامخ لار ده کوم مخامخ دا چې واردلې بره داسې ورکاټېږي بیا هغه خوا ته چا باغ دا خو اوس دروازه داسې نه یو کور مور ته یا کور نه دی دلته ته نیک په احتیاط درځه قانوني رقم ځای دی که نو موټر به راکاږي او یاره زه شم دا ځای دی اوس بیا داسې ورکاټ شول هلته به اوښان وه ته درځه چې ویې ګورو ورته راغلو دی چلنج چې زموږ د موټر هم نشته کېدلی داسې نه لکه په پردي ځای دغه پنجره چې ده نو پنجرې ته څنګه ورځې دا دروازه بنده ده وروره او د موټره موږ ورته کېدای نسو موږ کار د اوښ سره دی نو خو نسته دغه پنجره چې تاسو وینئ هلته خوا ته اوښان وه او اوس دلته دا دروازه بنده ده موږ شی نه وینو ته وګوره نه معلومېږي نسته پنکې چالان دی جو داسې نه اوښانو ته پنکې چالانه کړي دي هوه هغه چې پنکې چالانده دي شه دا پلان خو ناکام اوس حالا چې میکنیم مرچک خوره ریګو ته نه ځو یا ریګو ته خو نه ځم ولې تا ولې ځمه تا مرچک نه خورم ریګو ته ځمه داسې غلچي نه کوم ښه دا ځای کې هم دا جنس وله پیدا یاره واوا دلته خو م نه کړل پیدا ریګو ته به ولاړ شو یا ریګو ته نه ځم وروره دا مه کوه دغه مرچک به راپه چا خورې نو خو بس تر ځې زه در پیدا کړم چیرې را پیدا کړه زه اوس یم چاته زنګ وایم زه در پیدا کوم اوښان نو خو ته ژر زنګ ور ووهه دا زما راکاز وي زه دغه څه خلاصوم نن د مرچک یاره زه چې هم ځان به خلاصه والا دغه چې فکر وکړه چې دا نه م خلاصوم دی هم خلاصوم ته ژر زنګ ور ووهه چا ته زنګ ور ووهه شنه خلاجي دي ملګري ته زنګ وایم پېژنې نو هغه بیا ډېر ملګري لرم نو هغه ته بیا اوښان سور معلوم دي هغه چې دی هلته یو ځای د ګنج سره یې وخت کان کوي کېدای شي هغه په دا معلومات ولري ته دلته د لمر دغه سایې ته ګړی ودره ورو رخساره یې لمر ته روان کړي د حبیب دی باغ نږدې دی که راپورته نور موټره نشته کېدلی لرې به باندې خیر خیریات دی شپه ورځ په خیر ده کې ودره
به خو دا سایه ته بیا موږ مار ته روان یو پرتګان یې که میلې ته کړلی د جمعې ورځ ده هغه هلک هغه ستاسو دوکان چې وه ګنج چې وه د پسونو غویانو دا شیان چې پکښې خرڅېده دلته به اوښان هم پیدا کېږي انشاءالله پیدا کېږي 2% باوري چې پیدا کېږي یو 2% باوري د 2 پیسو دپاره ځانګړوالی خیر موږ درځو الله مهربانه دی موږ هغې خوا ته درځو د ګنجو خوا ته یو دانه دغه کوم پیدا کړي اوښ کوم پیدا کړي صحیح دی اوس حرکت تر پو درځو ورور الله دې خیر ورکړي خیر وشي پیدا شوه دی وایي په ګنج کې وخت ما یې لیدلې وه په کوم ګنج کې؟ ما مې لیدلې وه هغه د نساجي سره ګنج دی او وای څونه نږدې دی د امانه سره ګنج دی بل چمبوک و دی خدای دې په باوري سو د حبیب دی باغ نږدې دی قرار به ورسو ټکېدی خو موږ د موټر نه سو یو به راوغواړو د باغ مخ ته بره به پوښتنه ځینې وکړو چې اوس چیرې پیدا کړي ته وایه زه بابا ته زنګ وروایم حبیب ته زنګ وروایه خیرلا ته زنګ ورواړه ته د باغ مخ ته راووځئ موږ ته راهنمایي وکړئ اوس چیرې پیدا وش چیرې پیدا کړو وش خلاص داسې نه دغه ته ناست یې هغې شانو ته ورخونه نسي راولاړېدلی شان نه کوي د شانو څخه غلط فکر ورکو ته ناست نه ورکو ته نه که چېرته خیرلا در شومه خیرلا ته زنګ حبیب ورویم په چیش بابا ته پوهېږي یا بابا ته زنګ بابا ورویم ډېر بلد دی بابا ډېر تکړه سړی دی خیرلا هم تکړه سړی دی خیر بابا یا نه کې به ورنږدې کړو زما خپل هلکه داسې حالت خراب دی بابا صاحب ښه یې جوړ یې ته خو یې وارې د ستا د باغ مخ ته راووځه خاص په کار مې هله خاص ته راوځه و ښه حبیب خو م راوغوښتې هغه هم وارخطا دی چې هغه وایي خیریت دی چې څه کیسه ده دلته به ورته وایي چې موږ سره جنګ دی سره خلاص مو تا ته به اوښ نه درمعلوم شاګوندان بابا تا ته به اوس نه در معلوم دا دغه نه دی زموږ نفر یا نه دی یا نه دی و یا هغه دی هغه دی لیک سپین ږیری سوی دا اوس هغه و لیک سپین ږیری سوی و دا خو بیا زموږ یو ملګري روحله رخشه چلی موږ چې ول هغه دی بابا دا رخشه ته هغه ډیزاین دی هغه دی هغه سپین ږیری سړی پکښې ناست لیونی سوی دا ډېر په موټر کې ناست یې مرچک دې په ذهن کې دي خاص بالا لیونی سوی اسان دې کار پرېښي سماره بیخي خاصه د باغ مخ ته د سایې ته ودرېدو لمر څخه به بچیه ګرمي ده او دغه میدان چې بیا دی په دې میدان کې موږ والیبال کوو بس کله ډېر ژر به د خیر راباندې مازدیګر نمرې کېږي ښه نمرې سوی دی چې ما ځې خرڅې چې کار پر شروع شي سلام علیکم خیرلا وروره په خیر یې موږ یو چلنج ځانوت ورکړی دی موږ ته د موټر نشو تاکېدلی د یوې بجې څخه په موټر کې ناست یو څنګه چلنج دی دا تر څه وخته نه تاکېږو تر هغه وخته نه تاکېږو چې موږ دغه ونه کړو اوښ ونه وینو اوښ مو نه پیدا کړي اوښ چیرې دی اوس دغسې د دغه بله کوڅه اوریا ورغلو اوریا نه و ګېټه کول خو نو موږ د موټره نه سوی تاکېدلی بالا اوس به دا ستا په نظر ته وه چیرې پیدا کړو اوښ اوس یاره شربستان ته ولاړ شو ډېر پوه دی وایي پرېږدو حبیب پسې راووتی بیا راسه حبیب لا جانه وروره ته بلا درځه تاسو نظر راکړه د یوې بجې څخه 3:30 بجې شولې تقریبا 2.5 ساعته مو تېر کړله خو اوښ مو لا نه دی پیدا کړی اوس لکه څنګه چې د زنګ والی روان یو د نساجي پله ته فلحال یو پر چوکي مدد نو که مورې هم نه کوي پیدا بالا خو نو تر ریګو چې موږ رسېږو ماښام وي نو تر دې ښه دی د هغه در مخه مرچک وخورو نو تا د نفر سره سم معلومات وکړي ستا وایي پخوا وه اوس به مې انشاءالله یې وایي داسې دغه دقیق یې نه چې راته ویلي خو وایي پخوا وه پر دغه ځای باندې اوس دا دی مرچک رانیسو د نبایدې دپاره که چیرې د ده د نساجي په پله کې دا شی نه و باره به مرچک وخورو نو بالا مجبور دی دی ریګو ته نه ځي ولې نه ځې ریګو ته یاره پرېږدو کې جابوي پلاس تا ښکلولو دا وارې خو بیخي ونیه که ولاړ سم دا ښه ترخه راکړه ښه ترخه مرچک راکړه ولې ورته واخوت نه کې چې خواږه راکړې یا موږ د ترخو مرچکو سره ویلي وه د مرچکو دا مونږ یو ترخه مو نه وه پکې یاد کړې یا مال د ښار د ټولې ترخه مرچک به خورو چلنجونه کرار څخه کېږي د کاکا
و ولا ته ودې په آینده کې به در دغه لا سخت چلنجونه یې دا خو دا مرچک چې اوس ما ولیدل دا څونه ډېر دا څونه مرچک دی څنګه دې ته وګوره ترخه دي که خوږه چې خو دا رقم بوی دی دا پلاستیک سره بیا یې داسې بوی چې دا رانه مرچک یې دغونه دی د 15 جواب وایي دا څونه مرچک سره کم ترخه بوی ترخه دي بله کم که ترخه خوند وګوره اوس نه دی تیار د سر په سودا راته تمام شو یاره چې ځان ورته وشکوم زه دا مرچک خپله نه خورم تا خپله ځینې رانیوله نو وروره صحیح دی ما چې ول سړی نه کوي بس هم مرچک یې هغه خواږه وي هغه دا رقم چې به دا پلاستیک یې بوی ته طاقت نه کېږي دغه مرچک دی بابا اوف زه د معدې ما زخمي معده لرم نه نه زخم معده نه میچله ته دا بیا بیا زیری ګوته که دا خورې بدن مې لا په ریږ سي چې دا بوی وګوره ریګو ته ځه که دا خورې ته و دلته اوښ سته خو که نه و دا که نه و بیا هغه وخت ګورو اوس مزې رو ته دا وخوره ما زه خوند دا سر یې دونه دیږي زه به پلا د دې دغه سر وخورم چې دا څنګه دیږي سره اوس واره خطا کوي تاسو پر سره کم تریخ دی دونه نه دی تریخ ما اوس تا واره خطا کوي اوف یاره چې کابل ته پسې ځم دا اوس به پیدا کوم د دا مرچکو زه تیار یم نیاسم یا چې زه د کاکا د زوی سره اوښ جوړوم لا به اوښ جوړېږي مرچک نه خورو هم درته وشکوم سره کم تریخ دی موټر مې چوته شي سره کم تریخ دی یا مه شروع چې دی ولې موږ ته داسې چلنجونه راکوي اوبه مه خلاصوه بیا موږ شو چې هر رقم را پیدا کوی وي وروره ته بیا پیدا کړې په تس کار نه لرم زه د مرچک نه شم خوړه څه ما هم خوړی وای ما د سره خوره 15 خولې ویني ګرده وای نو من ته مې راورسېدلو ما در اوس په خوله کې مرچک ترخوال دی اوس په دای نومین کې به تا دا شان نیست خون کوردلی یا دا خو ته دا شان است نو من رنگ به نور بده وروره ولې ته کته دا شان است دا شامش نه ساتو لا خو جو چې په دغه روژه کې په روژه کې په دا چیش دی ای نومین کې پیدا کو یا نست پیغام اوس دا پیدا کیږي ځنه کو په دا نساجي کې نه و به خو نو مرچک راځته تسبیح خو ما خپل اكو خوري و دا اكوا و ما خپل دغونه چې کدا چې کسای سیدی موږ د غونډه به د خپل اک خرو انزل استانیا کاکا زو سوای دا اوس وی ما چلو وشته هغه غجه سنه زه نه ونی بخښی کې چې ورته ونیس دغه به وشانې زموږ به سترګې کار نه کوي نساجي ته خو راورسېدلو دا هم نساجي دی کومه دي وشه انشاءالله ستا مخته وای دلته مخته چیرې خو بالا دغه د نساجي بازار دی دستي هغه پل دی خلاص 15 کیلومتره بله مخته ولاړ شو یا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره چې په کلات کې لږ شي را پیدا کړې یا کلات خو بېخي هغه 10 کیلومتره دي دلته ګورې که مدلیم نه کړه پیدا به هغه به ولاړ شو کابل ته پر لارې به یې کابل ته ځې که مرچک خورې یا مرچک دا بیا اوس تازه واده کړي دي خلک کې کور یې نه پرېږدي د باندې اوس لا نکي په پټه راوتلی دي ښه دا ښه د نساجي پل دا دی پل دی دلته خلک دي لمبېږي کومه دې وشان نشته وروره لمبېدو ته هوا کېږي کېدلی نه شو لمبېدو ته ماوا او په دې اوبو کې خو لمبېږم هم نه خو خیر دغه ګنجه چیرې دی دلته ګنج مخته دی ښه مخته دی خدای دې وکړي چې پیدا شي که نه و خو نو زما حال خو مو د مرچکو ولیدې سوس به هم دغه حال د خیر سره پیدا بل شی به پیدا کوي چرګه به پیدا گنج مو زه چې هم پیدا کړي نیاز وایي دغه گنج دی نو که دلته و خو ښه دا چرګان دي نن به د اوښ پر کښېږدو
نیازه 100% باوري چې دلته به اوښان یې یا 100% باوري یم یا 2%. ته 100% باوري زه داسې 10% باوري یم بلا نه یم. دا خو بازار دی نیازه دلته اوښان چیرې وه ګنج چیرې وه دا ګرده دوکانونه دي راسته لاس کې ګنج دی. ګرده دوکانونه دي وروره ته وه ګنج دی و ګنج دی دلته به دا راسته لاس کې لاره ګرځي بالا ګنج دی. هغه دی دغه دی اشرف دغه درملتون دی یا د درملتون چې چېرته ده کوڅه کې ښه دلته د یو چا څه پوښتنه وکړه ګنج شته که نشته د چا څخه پوښتنه کومه دی ګنج خو میده میده دا دی شروع سو حیوانات وینمه او دا بوځي دي هغه پسونه دي اوښ مې په نظر نه راځي دا کېږي انشاءالله اوښان مې په نظر نه راځي ګورئ دا ګنج دی دې خواته وینئ دا بوځي او پسونه دي دې خواته ولاړ دي دغه دي او داسې غټ ګنج هم دی دا ګنج ته زه تر اوسه راغلی هم نه وم تر اوسه زه خبر لا نه وم چې دلته ګنج شته خو خیر اوښ به چیرې پیدا کړو اوښ دلته به د یو پسو والا څه پوښتنه وکړو دا خو ګنج خلاص شوم بالا یا ستا طرفه ډېره السلام علیکم. چې کاکا څنګه یې جوړه بخیره اوښ به چیرې پیدا کړو اوښ دغسې پخته ورته ښه بس خدای دې خیر خدای دې خیر درکړي. بېشکه لږ چې پیدا مو کړل لږ چې پیدا مو ول مخ ته تېر سي د غویانو ګنج دی ودرېږه که نه وه غورځئ ولې خو به نه مې په اشپزي کې کار کو یا دا مرچک در سره کې په چی کې نه کارو دا غرز و خدای دې وکړي چې نه دا څه کوې اوس د ځوانۍ لاس واخیستی ما خپل حق خوړلی دی تش بیا خورئ یا دا رقم مې نه دی درسره کړی نه به دا چې راسره کوئ دا ګنج خلاصېدو نوم نه هغې دا څونه غټ ګنج دی ته تر مخه راغلی وې نو چې تا اختر دلته راځې څنګه په دې نه وې خبر چې دلته اوښان ستا بیا چې څنګه وروالی په اختر کې یې اختر کې اوښان یې هغه دی اوښ مې ولیدی پیدا سو پیدا سو هنداره کښته که پیدا سو اوښ مو پیدا کړي د یوه پر ځای مو دوه ولیدله اوغه دې الله ورتاسو بالا بالا تا کېدلی سو اوښ خو مو پیدا کړي بابا د مرچکو خلاص وې د ریګو هم خلاص وې چې زما خو بالا پښې کار نه کوي 4:30 بجې دي زما پښې داسې درد کوي په ډېر موټر چلولو باندې دا دي اوښان دي موږ په دې خاطر اوس راتاسولو چې بالا خو نو کار خلاص اوښان مو پیدا کړل دغه دي د یوه پر ځای مو دوه پیدا کړل دا نو ګرده غټه خوله ستا دا غټ بوک ته توګه مو په تا کې خپله خواري وکښل څنګه خلاص مې کړې د کاکا زور راکړ کېږي ولا مبارک شه سه مرچک سې مې خلاص کړې دې ته به مرچک به دې ته ولې نه پیدا کېدل دا اوښان په څو دي دا نو هغه دی بل نه هغه دی هغه خو نو دا د غویانو ګنج دی ښه دغه بیا دغه ځای دی دلته اوبه پکښې اچوي به دلته راتویېږي دا اوبه د دې ځای څخه بیا دی څښي بېشکه دا دی غوا دی اوس بل چلنج تمه ده دا رقم نو در دې لا سخت خیر هغه سوچ پر وکړو هم ګوره تا څونه خبرې وکړې اخر دا دې پیدا شوله والله داسې کار دی تا لیدلي چې امکان ونه لري په دنیا کې د هغه کیسه ده نو دا ګر د کور ودان کور چې ودان وره خیر وشي اوس مو پیدا کړي پتس مو هم ولیدی اخر مو خپل چلنج پوره کړي اوس نو بالا زو خپل د بانډارو د باغ پر خوا باندې د جمعې ورځ د خدای مو ګرده نیمه ورځ مو د لیا ګوډه سوله اوس ما ته په انعام کې څه راکوي د چیش په انعام کې اوس مې در پیدا کړي د مرچک مې دواړه خلاص کړي خو دغه دې انعام دی تا د مرچک خپل هم خلاص ولې یا نو تا لیدلي انعام خو به وي نو روانه جمعه در دې لا سخت چلنج دی او په هغه چلنج کې لا بیا یو انعام رسېږي اوس هېڅ انعام نشته دغه انعام دی د مرچکو خلاص ولې خوله خو مو راخوږه که نه غواړي تاسو تر نور داسې ویډیوګانو پورې سبسکرایب